زنانو لفکار دی چې کله د هغې خاوند خفه شي نو د خپل خاوند راضي کولو کوشش وکړي، هغه ته عاجزي شروع کړي او د خپل غلطۍ فورا هغه اظهار وکړي، د خپل غلطۍ معافي وغواړي. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې بهترینه ښځه هغه ده کوم چې د خپل خاوند سره مینه کوي او هغه ډیر بچي راوړي، او کله چې خاوند خفه شي نو هغه د خپل خاوند لاس ونیسي او دا وایي والله لا اذوق عزما حتى ترضى، قسم په الله زه به هغه وخته پورې نه اوده کېږم تر څو چې ته راضي شوی نه یې. او چې کله خاوند خفه وي نو کوشش کوي چې د اوده کېدو نه مخکې هغه راضي کړم، او دا سوچ نه کوي چې غلطي خو د هغه ده، زما غلطي خو نه ده، بلکې الله تعالی ستا هر عمل ویني، هغه به درله د دې اجر درکوي. هغه د فتح چې ظالم څوک دی او مظلوم څوک دی. حدیث شریف کې راځي رسول الله مبارک فرمایي ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنه، کما زنانه چې په داسې حال کې مړه شوه چې د هغې خاوند هغه نه راضي و نو هغه به جنت ته داخلیږي او د مرګ وخت معلوم نه دی. محترمو، آیا تا ته پته شته چې په تورات، زبور، انجیل او قرآن کریم کې په داسې زنانه باندې لعنت ویلی شوی دی؟ د داسې زنانه بیا ځلقدر هم سخت وي، قبر هم تنګ شي، لهذا د خاوند د غصې په وخت کې د هغه چې کوم دی غصه سړه کول پکار دي، د هغه سره خبرې شروع کول پکار دي او د هغه تسلی پکار ده. داسې زنانه ته بیا بهترینه زنانه ویلی شوې ده. الله جل شانه دې داسې صفات هغه په زنانو کې راولي. الله جل شانه دې زموږ په زنانو باندې د حیا او د عزت صادر روات